څنګه ښکلی د قرآن رب را لېږلی د قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی د قرآن 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 قرآن. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. احمد شاه کټوازی له پکتیکا ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې د قرآن کریم دقیق څو آیتونه دي؟ 6666 که 6210. د قرآن کریم د آیتونو په انتها او ابتدا کې د اختلاف له وجې نو د تعداد په باره کې هم د علماو ترمنځ اختلاف دی. یعنی د قرآن کریم د آیتونو په انتها او ابتدا کې د اختلاف له وجې د تعداد په باره کې هم د علماو ترمنځ اختلاف دی. بیا هم په دې خبرې باندې د ټولو اتفاق دی چې د قرآن کریم آیتونه لږ 6,000 څخه زیات دي. علامه شمس الحق افغاني په علوم القرآن کې په 180 صفحه کې لیکي چې علامه ابن جوزی فرمایي چې د ام المؤمنین په شمار سره د قرآن کریم د آیتونو ټول تعداد 6,666 دی. اما د کوفیینو په نزد باندې د قرآن کریم آیتونه 6,216 دي، البته بغیر د بسم الله نه. او که بسم الله ورسره ضم کو نو بیا 6,349 کیږي. 6,216 سره چې 113 جمع کې نو 6,349 کیږي. او د اکثرو اساتذو نه چې ما اوریدلي هغوی به هم فرمایل چې موږ شمیرلي چې د قرآن کریم دقیق آیتونه 6,216 دي، البته بغیر د بسم الله نه. اما که بسم الله ورسره ضم کې 6,216 کیږي. صاحب د کشاف دا مسئله په تفصیل سره څیړلې ده. او د لا زیاتو معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ چې د علامه زرکشي کتاب البرهان فی علوم القرآن مطالعه کړئ. لومړنی جلد 249 صفحه. نو د اکثرو علماو په اند صحیح دا ده چې د قرآن کریم آیتونه 6,216 دي بغیر له بسم الله. اما د بسم الله سره 6,349 کیږي. الله راغلی دی در پاک ګناهګار یم الله